شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. د حمزه بابا یو دو شعرونو سره چې بې تا چاته ټیټ نشي. ننګیالې زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خدای زیات کا یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر ماجون کا. د خیبر ستوري ډومبني پروګرام کې زه خپل ډېر خوږجیبي شاعر طارق مشال صاحب ته هرکلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو خاکی صاحب ستاسو یو جهان مننه د خیبر اواز ټي وي د هغې د ټول ټیم حماد رور چې کوم دی د هغې نور سرجایي څه کوم ملګري دي مهراب بهي دی د هغې ټول یو جهان مننه او ډېره مننه مو کوم ما ته دا اعزاز حاصل شو تاسو موږ باندې دومره مینه وکړه لومبی پروګرام موږ ته دعوت راکړو یقینا چې د خوشحالۍ خبره ده او الله دې کي چې ذکر رنګ دا سفر ډېر ښه روان وي انشاءالله روان ټول لپاره زموږ دپاره ډېره خوشحالۍ خبره ده. ډېره مننه کوو د طارق مشال صاحب چې دې وخت کې د ثوابای د ټولو غټ تنظیم قام قلم ستر سکرټر دی یعنی جنرال سیکرټري دی او ډېر خلک کوي یقینا تاسو به د کلام نه خوندونه واخلئ بلا تعطل د هغې نه مونږ یو کلام اورو. مشال صاحب څه به راته اورو؟ مننه. بس یو څو شعرونه به د ډالۍ کوم او بیا کلام دی چې زما احساسه مړ به شي زما احساسه مړ به شي د خولې د لاسه مړ به شي د سترګو جنګ و او دې کړو د سترګو جنګ و او دې کړو اوس خپې وباسه مړ به شي. ډېر ښه ډېر ښه. او مننه کلام دی چې څوک دې بې لارې او په لاره څوک دي څوک دې بې لارې او په لاره څوک دي نن بې نشې او بې خماره څوک دي او ته به تېرېږې تا ته ګوري به نه تا ته ګوري به نه او ښکليه دومره ایمانداره څوک دي. ډېر ښه یاد دا بیا ووایه. مننه. ته به تېرېږې تا ته ګوري به نه او ښکليه دومره ایمانداره څوک دي. ډېر ښه یاد. او دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي او په دې محفل کې بې له یاره څوک دي. ډېر ښه یاد بیا ووایه. دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي په دې محفل کې بې له یاره څوک دي. ډېر ښه دی یار ډېر ښه. مننه. زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي او پته به ولګي غداره څوک دي. حد دی یار. مننه. زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي او پته به ولګي غداره څوک دي. وایي په دې ښار کې د مشال نه بغیر په دې ښار کې د مشال نه بغیر د یوسف مخو طرفداره څوک دي. ډېر ښکلی لا د مکتې نه مضبوطه او مکته د مطلې نه ډېر ښکلی. مشال صاحب تاسو یو د سکول باره کې یو نظم لیکلی او که هغه هم راته وړاندې کړه ډېره مننه به وي. جی بالکل هغه به درته ډالۍ کوم چې هغې نه مخکې دوه شعرونه به درته ووایم چې د ګناه او د ثواب ترمنځ ګیر یم د ګناه او د ثواب ترمنځ ګیر یم د صحیح او د خراب ترمنځ ګیر یم او زه خود به نو اردو نیمه پښتو وایم د پردی ژبې نصاب ترمنځ ګیر ډېر ښه دی یار ډېر ښکلی شعر دی. زما کور دی د حجرې جومات په منځ کې د رباب او د محراب ترمنځ ډېر ښکلی شعر دی. او مننه. او هغه نظم دی چې سکول باره کې دی چې هغه زوړ د ګټو سکول او د لرګي هغه تختی د ملیشې هغه جامې او په سر کږټ اوپی پاسېدو به په جړه نه بس کله مونږ چای په جړه به مو غوښتله یو اتانې یا روپۍ اول به صفایي شوه بیا ولاړ په سملی چا به وکړي بلوری چا به وکړي بیا دوسری پس یخه ځمکه باندې ناست نو ټاټ نو کورسی او د چا جیب به ورازړند د چا به وي زړې سپلی او بسته کې یو کتاب بله ناستې لبوری او دنګ لوړ هغه چینار او سټک سره ټلی ای بچیه تعلیم وکړه
ای بچی تعلیم وکړه نشته تا ته اوس زما په رنګ سخته ای بچی تعلیم وکړه نشته تا ته اوس زما په رنګ سخته او ای مشاله څومره ښه وه که هر څومره بې سخته نه لیلا وه نه خبر د دې ظالمې زندګۍ حد جی ډیر ښکلی یقینا تاسو ته به اندازه لګېدلې د هغې د لفظونو هغه استعمال نه او د جادوګرۍ نه چې مشال صاحب د پښتو ژبې دپاره کم کار کوي او هغه کومه منظرکشي چې دی کې تاسو ته به اندازه لګېدلې په تلو تلو کې به جي یو څو شعرونه راته واورئ او بیا به پیغام ورکوئ چې را روان نسل له یا زلمي کل له تاسو څه پیغام ورکوئ نو شعرونه خو ورته ووایم او پیغام خدا را چې یاره چې غټ خلک ورکوي خو بهرحال زه مننه پښتو ژبې لیک پوه ډېر موږ دپاره ډېر قابل احترام مننه او دا به ووایم چې زموږ پښتنو ته د تعلیم کمی دی مطلب زموږ چې وګورو زموږ په نش په حساب دی او تعلیم معیار هم داسې دی چې لکه هغه کمزوری دی ووایو که نه نو په کار ده چې زموږ څومره هم پښتانه وروڼه دي او خاص کر پلارانو ته دا ریکویسټ دی درخواست دی چې خپلو بچو باندې او په کاغذ زنانه بچی دی که نارینه بچی دی چې هغه باندې تعلیم وکړي نو دا چې تعلیم واحد حل دی زموږ د پښتنو د خلاصي زموږ د راروان مستقبل لپاره او زه به دا ووایم چې که څومره هم بچیانې دي لوڼه دي نو په هغوی باندې که ښه تعلیم وکړي شي دا ډېره بهتره دا ده چې یو تعلیم یافته مور د یو ډېر ښه کور جوړولو لپاره د بچو د مستقبل لپاره ډیره ښه خبره وي کنه ډیره مننه کوو د طارق مشال صاحب د اباسین صاحب یو شعر راته رایاد شو چې زما کام که په کامونو کې غمی دی خو د علم پکې لږ شانتې کمی دی دا ستاسو هغه شعر د اباسین صاحب شعر ستاسو د خبرې سره برابریږي کلام راته ډالای کوي بیا به اجازت غواړم صحیح شو ډیره مننه چې د محبت خو انتظار مزه کا د محبت خو انتظار مزه کا او که د جانان شو نو خبره ختمه ویلی راځم خو به ضرور مشاله ویلی راځم خو به ضرور مشاله او خو که باران شو خبره ختمه او کلام زوړ دی چې کل کائنات کې ګرځي څوک چې په سواد کې ګرځي کل کائنات کې ګرځي څوک چې په سواد کې ګرځي او دس په وینو وکړي بیا په جومات کې ګرځي او دس په وینو وکړي بیا په جومات کې ګرځي پرون موړ شوی سړی په ذات او پات کې ګرځي ډېر ښکلی دی پرون موړ شوی سړی په ذات او پات کې ګرځي او ما باندې سر ښکلیا په ملاقات کې ګرځي ډېر ښه یار ډېر ښه ما باندې سر ښکلیا په ملاقات کې ګرځي او د یوې موره پیدا په کم او زیات کې کم او زیات کې ګرځي ډېر ښکلی د یوې موره پیدا په کم او زیات کې ګرځي او رقیب د یار په چم کې تجاوزات کې ګرځي رقیب د یار په چم کې تجاوزات کې ګرځي او زړګیه ماته غوږ شه خلک اوقات کې ګرځي زړګیه ماته غوږ شه خلک اوقات کې ګرځي او مشاله یو دیدن و لامې خیالات کې ګرځي ډیره مننه ډیره شکریا کوو د طارق مشال صاحب چې د دومره مصروفه وخت نه وخت وباسه او زموږ پروګرام ته ښکلا ورکړه په تلو تلو کې مونږ د خیبر کتونکو خیبر اواز کتونکو ته دا پیغام ورکوو چې زموږ څه پروګرامونه دي نو مونږ ته په هغې فیډبیک راکوئ او که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا شیر هم کوئ د حماد بھائی ډیره مننه کوو چې د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره د شاعرانو ملګرو دپاره داسې ښکلی پروګرام را جوړ کړو موږ له موقع راکړه د دې پلیټفارم نه به انشاءالله مونږ پیلا تعطل دا پروګرام چلو د ډېر ښکلي پروګرام نه وروستو د تا نه اجازت غواړم تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان